السلام علیکم ملګرو چې محمود صاحب خپل وینه ډوډۍ کې ماشاءالله تلسیمه مشمرانو ته چې محمود صاحب ابتدایي تاسو عوام د څه پیغام ورکول غواړي. بسم الله الرحمن الرحیم. یقینا چې دا ډېر یو افسوسناک واقعیا وی چې کوم کور باندې الله دې هر مسلمان وساتي، هر انسان دې الله وساتي. یقینا ډېر زیات افسوسناک وی. زه هر چاته پیرا فرست اف دا غو ریکوست کوم چې تاسو څوک کم وعده کوو نو فرست تاسو د تلیسیمیا ټیسټ کوو. د تلیسیمیا ټیسټ د دې لپاره ضروری ده چې هغه د ښځې او د نر ټیسټ وشي چې آیا دا خپله کې میلاو دي که چیرې بیا کراس میلاو نه وي او دا تلیسیمیا مینرالسیمیا هغې دپاره دا پکار ده چې واده ونه شي که نه وي بیا هغې کې اکثر بچي تلیسیمیا پیداویږي او میډیکل ساینس دا یایي چې هغې نه بیا ډېر زیات نقصانات کېږي. نو بهتره دا ده چې موږ ټیسټ کوو او دا ګوره اوس دې میاشتې کې تقریبا 15 ماشومان کوهاټ کې راغلي. نو دا ډېره سخته او ګران مشکلات وي د هغه خاندان دپاره ویل چې هغه ته وینه پوره کول ډېر ګران کار دا چې څومره سترېږي اوره زیاتېږي هغه ته بلډ. اوس چې ماشوم وي بیا لږ لګي چې ستر شي هغه ډېر زیات لګي. نو الله دې ټولو ته صحت ورکړي. نو ضروري ده او بل اکثر خلک وینې نه ډېر سخت ډارېږي، وینه نه ورکوي. دا وینه چلېږي هېڅ پروا نه کېږي، سره لکه ذره برابر څه محسوس کېږي نه. الحمدلله دا 24 ځل شو چې زه خپله وینه ډونیټ کړم او مو څومره ملګري دي، مو تنظیم ملګري، څومره تنظیمونو ملګري دي، اکثر مو سره 30-40 ځله بلډ ورکړی ده. نو هېڅ هم نه کېږي، نه څه تکلیف محسوس کېږي، نه د بدن کې څه مسله کېږي. نو تاسو ته ریکوست ده چې خپل مریضانو ته خپله هم وینه ورکوو چې بل څوک تکلیف کېږي وینه ډونیټ کوو. والسلام ورحمت الله.